تاسو په پښتو کې یو خبره اورېدلې وي، موږ اکثر وایو کنه چې یاره دا کس دته خبره کول خو داسې دي لکه د دیوال سره ډغره وهل دي. همدغه شانتې ټکې په انګلیش کې هم د دې دپاره راځي او هغه دی بل هیډډ. بل ویلې کېږي غوایي ته. نو د بل هیډډ مطلب به دا راځي چې د غوایي سره ښکر جنګول دي یا د غوایي سره سر جنګول دي، یعنې په خبره باندې سړی د سر اړو پوهېږي نه. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ آف د ډے نمبر 16 دی او نننې ورډ آف د ډے زمونږه دی سټبن. سټبن زما سره یو ځل بیا ووایئ، په دې کې به خیال کوئ په دې کې آر سایلنټ دی. سټبن. سټبن ویلی کېږي ضدي ته، یعنی یو سړی ډېر زیات ضدي وي او په اردو کې دې ته ویلی کېږي ضدي، یعنی چې یو کس په خبره باندې د سره نه پوهېږي، که ته ورته هر څه ووایې خو هغه به هم خپله کوي. دغې ته ویلی کېږي سټبن. سټبن یو ایجکټیو دی او دا مونږه ایز ان ایډورب هم استعمالولی شو، هغه به بیا راځي سټبنلی، او مونږ دا ایز ا ناون هم استعمالولی شو سټبننس. ښه، اوس به مونږ د دې سینونیمز کوو. په سینونیمز کې به هغه الفاظ راځي کوم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکې راتلی شي adamant. adamant هم دغه شانتي کس ته ویلی کېږي چې هغه ډېر زیات ضدي وي، په خبره باندې د سره نه پوهېږي. بل تاسو به په پښتو کې یو خبره اورېدلې وي، موږ اکثر وایو که نه چې یاره دا کس دته خبره کول خو داسې دي لکه د دیوال سره ډغره وهل دي. همدغه شانتي ټکې په انګلیش کې هم د دې دپاره راځي او هغه دی بل هیډډ. بل ویلی کېږي غوایي ته. نو د بل هیډډ مطلب به دا راځي چې د غوایي سره ښکر جنګول دي یا د غوایي سره سر جنګول دي، یعنې په خبره باندې سړی د سر اړو پوهېږي نه. نو دغه شانتې بل هیډډ هم ویلی کېږي ضدي ته. بل ټکې راتلی شي انکنوینسیبل. انکنوینسیبل هم دې ته ویلی کېږي چې ته یو کس نشې رضا کولی په څه باندې، ته هغه نشې په هغه باندې یو خبره نشې منلی. انکنوینسیبل، ته هغه نشې کنوینس کولی. یا بل یو ټکې راتلی شي انفلیکسیبل. انفلیکسیبل دې ته ویلی کېږي چې ته یو کس په خبره نشې پوهه کولی، هغه د چا خبره نه مني. فلیکسیبل نه وي، یعنی ته تاوهلې را تاوهلې نشي، هغه په خپل ځای باندې کلک ولاړي. او بل زمونږ سره آخري سینونیم دی میولیش. میولیش هم دې ته ویلی کېږي چې یو کس ډېر زیات ضدي وي، په خبره باندې بیخي نه پوهېږي، نو دغې ته ویلی کېږي میولیش. اوس راځو مونږ د دې انټونیمز لا، او د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کوم چې د دې اپوزیټ معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکې راتلی شي اګریبل. اګریبل دې ته ویلی کېږي چې یعنی یو کس رضا کېدی شي، د رضا کېدو قابل وي، یعنی ضدي نه وي، که ته ورته سمه خبره وکړي نو هغه به ومني. اګریبل. او بل یو ټکې راتلی شي امینیبل. امینیبل هم دې ته ویلی کېږي چې یو کس په خبره باندې پوهېدی شي، ته یې پوهه کولی شي په خبره باندې. بل یو ټکې راتلی شي کمپلاینټ. کمپلاینټ هم دې ته ویلی کېږي چې ته چاته یو خبره وکړې او هغه ستا په خبره باندې پوه شي او ستا خبره ومني، که هغه صحیح خبره وي نو هغه خپل ضد نه نیسي بلکې ستا خبره ومني. بل یو ټکې راتلی شي فلیکسیبل. فلیکسیبل دې ته ویلی کېږي چې یو کس په خبره باندې پوه شي یا ته یې رضا کولی شي په یو خبره باندې چې دا کار داسې نه دی، دا داسې دی، او هغه ستا خبره ومني. او بل آخري انټونیم زمونږ سره دی کنوینسیبل. کنوینسیبل هم دغې ته ویلی کېږي چې ته یو کس په یو خبره باندې پوهه کولی شي، په هغه کې دومره ځای چې هغه ستا خبره واوري او ستا خبره ومني، خپل ضد نه کوي. ښه، اوس راځو مونږه اگزامپل سنټنسز لا. شي از سو سټبن. هغه دومره ضدي ده. شي ویل نیور اډمټ دیټ شي واز رانګ. هغه به کله هم دا خبره ونه مني چې هغه په غلطه باندې وه. هی از سیک. هغه بیمار دی، ناجوړه دی. but he is too stubborn to see a doctor. خو هغه دومره ضدي دی چې ډاکټر ته لاړ شي، یعنی هغه ډېر سخت بیمار دی خو د خپل ضد د لاسه ډاکټر له هم نه ځي. او که مونږ دا ایز ان ایډورب استعمالو په یو سنټنس کې نو مونږ بیا داسې استعمالولی شو. she stubbornly refused to sign the document. هغې ډېر په ضد سره په ډاکومنټ باندې د دستخط کولو نه انکار وکړو. so she stubbornly refused. او که فرض که دا مونږ ایز ا ناون یعنی stubbornness په سنټنس کې استعمالو نو دا بیا مونږ داسې استعمالولی شو. it's so difficult to deal with his stubbornness. د هغه د ضد سره ډیل کول، د هغې سره معاملات کول دا ډېر ګران کار دی.
نو دغه شانتي دا موږ په سنټنسز کې استعمالولی شو. زما امید دی چې تاسو به په دې ټکي باندې پوه شوي یې. اوس تاسو ټول دا په یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې ستاسو د کمنټس جواب تاسو له درکړم. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.